مینوالو په پروګرام چاپېر شپ کې درته ستاسو کوربه فاروق ترک هرکلی وایم. مینوالو لکه څنګه چې تاسو خبر یئ په پاکستان کې قبایلي ولس د تېرې ډېرې اوږدې مودې راهیسې څو غوښتنې لري او هغه غوښتنې دا دي چې دوی ته د پاکستان د نورو برخو د وګړو په څېر د دوی ټول انساني جمهوري او عیني حقونه ورکړل شي. دوی ته د تر محکمو د رسېدو حق ورکړل شي او د پاکستان حکومت په دې ځای بیوروکراسي د دې سیاسي ګوندونه هم په دغه غږ کې وخت په وخت باندې خپل غږ شریکوي او مني ورسره چې هو موږ درته دغه حق درکوو. خو ولې وختونه تېر شول، قبایلي ولس، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې وخت په وخت سړکونو ته راځي، احتجاجونه کوي او دغه مقتدرې طبقې ورته یقین دهاني ورکوي چې هو تاسو ته ستاسو حق درکوو. خو دغه حق کله د دغه کله جواب نن لټوو. تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ هم د پاکستان د قبایلي سیمو زیاتره خلک د سیاسي ګوندونو ورکران او د مدني ټولنې یو شمېر فعالین د هېواد د بېلابېلو برخو نه لازمین اسلام آباد ته ورتلل شوي، هلته احتجاج کړی او په حکومت باندې زور راوړی چې نور هغوی صبر نشي کولی او باید خپل ټول آئیني جمهوري حقونه ورکړی شي او د هغوی قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي. حکومت دغه قبایلي خلکو ته، سیاسي ټولنې ته یا مدني ټولنې ته څه جواب ورکړي، په دې باندې به خبرې کوو. نن موږ سره د دې خاورې ډېر لوی اتل چای به ورته وایي چې کوم لپاره ډېر لوی شهر دی، د هغوی په مسلو د جوور د نظر دی. ډاکټر سید علم مسعود صاحب مېلمه دی، هرکلی درته وایم ډاکټر صاحب هرکلی راشئ. د پښتنې خاورې یوه بله ډېره غیرتي لور، ډېره غیرتي مېرمن ثناءجاز موږ سره مېلمنه ده. ثناءجاز تاسو ته هم او د دغه پښتنې خاورې یو داسې شازلمی چې د عمر یې کم دی خو د دغه لکونو قبایلو دپاره چې کوم د هغوی انساني او جمهوري حقونه غواړي په هغې کې یو ډېر مهم کردار لوبولی. د قبایلي سیمې د محصلینو د اتحادیې مشر دی ښاغلی شوکت عزیز. شوکت عزیز ډېره مننه. رابه شو شوکت عزیز، ستاسو طرف ته وخت په وخت باندې احتجاجونه کوئ، سړکونو ته راوځئ. هغه کم ضرورت مو احساس که بیا ټول خلک راټول شول او اسلام آباد ته لاړل او د دغه لنډ غونډې احوال که زموږ مینوالو ته ووایه چې څه وشول په دغه احتجاج کې، څه ریزلټونه وو؟ ډېره مهرباني ستاسو. اول دلته راغوښتو او ډېر خوشحاله شو. مونږ چې کوم د احتجاجونه او د مظاهرې د فاټا ریفارم اصلاحاتو په دې جدوجهد کې زموږ ځوانانو چې کوم کردار دی، زه وایم چې د فاټا په تاریخ کې به دا پیل ځل وي چې داسې ځوانان راوتي دي او هغه چې کوم دی د بدلون او د هغه چغه وایي. بیا چې کله مونږ د اسلام آباد د احتجاج خبرې ته راشو نو چې کله مونږ هلته لاړو احتجاج باندې چې کوم دی کافي په ګڼه تعداد باندې چې کوم دی ټول قبایل موږ سره پښتانه وروڼه د دغه ځای نه هم لاړو. نو موږ چې هلته ورسېدو احتجاج جاري و. په هغه ځای کې د مذاکراتو دپاره زموږ پارلیمنټیرین د پارلیمنټ هاوس ته لاړو. نو چې هغه ځای ته لاړو زاهد حمید صاحب د وزیر اعظم ویلو چې دوی روغواړه. نو چې کله هغوی راغوښتي دي نو په هغه ځای کې پرایم منسټر ورته ویلي چې تاسو څه مطالبې دي، څه خبرې مو دي. نو هغې ورته ویلي چې تاسو ته هم پته ده دار څه نه. خو زما په خیال چې مونږ د ایم این اګانو نه او پارلیمنټیرین نه کومه واورېده او هغه ځای کې یو داسې کسان مونږ ته داسې خبرې وکړې چې دوی ورته کومې خبرې کولې زموږ ایم این اګانو چې دا اصلاحات یو دا مونږ غواړو، هغې کې ځان نه غرضه کولو لکه توجه به یې نه ورکوله. په دې هاره پورې چې هغې بیا یو داسې د خپلې پارټۍ نماینده امیر مقام صاحب پکې انوال کو راوغوښتو چې د اصلاحات تاسو ورته وکئ. په هغه ځای کې زاهد حمید چې کوم دی د قانون ساز دی نو دوی ورته وزیر اعظم ته په هغه ټایم باندې دا خبره هم کړې ده چې په دې اصلاحاتو کې هېڅ هم نه دي پاتې، تاسو یو دستخط باندې هر څه کېدلی شي. نو که تاسو کول غواړئ دا د لارې دي هغې ته یې وښودلې. خو زما په خیال هغه ټایم کې هغه هم اګنور کو
زموږ پارلیمنټیرین سره بس صرف همغه چل بل وکړو ورته وویل چې دا به زه پریس ریلیز جاري کړم او دا شی مونږ منو مونږ پېښور های کورټ منو مونږ صوبایي اسمبلي چې کومه ده منو په دې دواړو مطالبو باندې چې کوم دا دوی مجبوره کړي دي او شادي ګل ورسره خبره هغه دی چې منلې ده چې ټیک ده نو وزیر اعظم صاحب صرف او صرف په خپل پریس ریلیز جاری کړی دی یا پریس ریلیز خو یو بیانه شی وي چې مطلب هلته چې هغې سره څه خبرې شوي تاسو ته مطمئن نه یئ چې بلکل موږ مطمئن په دې نه یو چې موږ د دلته ګورنر هاوس مخې ته به موږ مظاهرې درنې وکړو موږ سره به ډاکټر صاحب دوه درې پېرې موږ ګورنر هاوس ته به دننه شو موږ ته به ګورنر صاحب وویل چې سبا ته به اصلاحات وشي 4 ورځې بعد به وشي 14 ورځ باندې کېږي موږ لګیا یو پروسس روان دی خو تر اوسه پورې خو حکومت وایي چې کو خو وایي نه کړل موږ خو په هغه تاریخونو باندې هغه خبرو باندې ستړي شو نو پرون هغه چې کومه درنه ختمه شوې ده هغه هم همدغه خبرو باندې ختمه شوې ده صحیح سنایي تاسو هم د دغه احتجاج یوه برخه وئ د مېرمنو نمایندګي هم کړې ده تللې هلته د اسلام آباد دغه د اقتدار معنو ته په رسېدو کې د څه مشکلاتو سره مخ شوي وئ او هلته د خلکو رویه څنګه وه زه به د سټیټ په توګه خبرې وکړم د پولیس یا د اورېدلو او دغه احتجاج څونه کامیاب تللی دی ډېره مننه اول خو دا چې مونږ زه ذاتي توګه حصه یم د تکړه قبایلي خویندو د ولسي تحریک جمعیت خو هلته د خویندو د خصوصي توګه زه د ښځو دپاره به خبره کوم چې مونږ هغې سره روان شو نو یو څنګه چې شوکت خبره وکړه چې یو جذبه وه همیشه خبره کېږي د فاټا د حقوق همیشه خبره کېږي د هغې د حق خو دومره ګڼ شمېر تعداد کې ښځې او بیا ځوانان د هغې جذبه هغې یو امید یو رڼا موږ ته وښودله چې او شته داسې خلک په ځوانانو کې هم په ښځو کې هم د هغې زه یو مثال تاسو در کوم چې موږ ډېر اول لاړو ډېر مخکې ورسېدو نو بیا موږ وایو چې د ملګرو انتظار کول دپاره به پریس کلب ته دننه شو هلته موږ دننه شو موږ خلک نه پېژندل څه خلک ناست وو خپل څه پریس کانفرنس عمده یو ډله ده که نه هغې خپل پریس کانفرنس شروع کړی نو هغه خلکو ته داسې ولګېدل چې دا خو چونکې زنانه وي او دوی د فاټا د ضم کولو خبره کوي نو دوی شاید موږ په خبرو کې یا په آرګومنټس کې راوستی شو او موږ دوی ته خبرې اورولی شو نو هلته چې کوم د فاټا ښځو خپل کیس ډیفینډ کړه د ضم کولو حوالې سره او د هغه خلک چې کوم هغه هم قبایلي خلک وو چې کوم خلک پریس کانفرنس ته راغلي وو خپل پریس کانفرنس وکړو خو اخر کې د دې ته برابر کړه چې هغې موږ ته هغه حال پرېښود او دا حال نه ووتلو خپل هغه ځای واکداران چې د پریس کلب هغوی ته وایي چې موږ ته دا ځای د دې زنانو نه خالي کړي چې موږ خپله خبره وکړو د هغې دا خیال و چې دا خلک به موږ سره کښېني او موږ هم دا غوښتل تاسو چې دې چوک پورې رسېدئ څه د مشکلاتو سره مخ شوي او دا یو هم دغه خو هغې سره ورسره خیر دا خو دې ځای کې خبره دغه شو چې هغې خپله کیس ډیفینډ کړو بیا مخکې چې موږ کله شروع شو هغه احتجاج یا لاریون نو موږ مخکې شو موږ ته خپل ورونو یا دغه وایي چې تاسو مخکې شئ او موږ به درپسې یو ځکه چې یو عام پرامن احتجاج چا دا سوچ نه و کړی چې موږ به څه کوو نه موږ سره لاس کې څه اسله یا کاڼي ټوپک یا تمانچه وه چې موږ به څه دغه کول خو هغه پولیس والا یو څو لاره تېرېدو نه پس هغې موږ ته خندان جوړول شروع کړل یو ځای کې ودرېدل هغه موږ کراس کړ بل ځای کې کانټه تاریخ و هغه موږ اوچت کړ هغه ځای نه تېر شو خو اخرنی ځای کې داسې و چې زموږ نه زموږ ملګري ډېر لرې پاتې شو او موږ سره یو څو کسان وو په هغې کې یو موږ سره د مخه چې سړو کې ما ته صرف یو د اجاز مومند صاحب نوم یاد دی او یو څو نور کسان وو او موږ زنانه ډېر وو نو موږ چې ورمخکې شو نو پولیس والا چې کله موږ له لار نه راکوله نو موږ هغې نه لار اغوستو په کوشش کې موږ هم زورې شو هم ډیکلې شو لکه ډېر تکلیف دی او لږ ډېر خوږ شو دومره نه و زخمي شوي خو لږ ډېر خوږ شو او زموږ څه زنانه پکې لږ ډېر وچکېدې خپۍ وچکېدې دغه خو هغه یو جذبه چې کومه وه که نه تاسو یقین وکړئ چې پولیس والا دې ځای پورې موږ ته وویل که نن تاسو نه وی نو موږ دې نه پس کېدی شي دا سړي م رانه مخکې پاکستاني میډیا دا شی نه موږ ته نه دي ښودلی بلکل یې نه دي ښودلي یو ریډیو چینل چې کوم دی انټرنیشنل هغې واغشته خبر د هغې نه بغیر چې کوم دی نو هغه چا اغوستو کوشش نه دی کړی ما هغه وخت کې دلته کوم نیوز چینل والا و هغوی سره د خبرو کوشش وکړ نو ما ته به جواب زه وویلی شي چې ته ثبوت راکړه یا تصویر یا ویډیو
ګورې بیا څومره کسان چې هغه ټول وهل او ډیکې خوړې هغوی به هغه وخت کې مې ویډیو ته جوړول تصویر به یې ته جوړول خو هغه لکه دا یو خبره داسې ده بلکل که دا له بل کام ښځې سره شوي نو کېدای شي چې بغیر ثبوت هم د دې ټکر هم چلېدلی وي او د دې پاکېټ هم جوړ شوی و خو بریکینګ نیوز به شوی چې ښځو وهل وخوړو یا ډیکې وخوړې یا بدتمیزي ورسره وشوه خو دا چونکې پښتانه وو او بیا بده مرغه د قبایلي سیمو د پښتنو د حقوق خبره وه نو هغه بیا نه میډیا ته ښکارېده ځکه چې هغه میډیا ریټینګ نه کوي ډاکټر صاحب دغه سند دې خبرې وکړلې چې پرون پکې د پښتنو تورسرې حتی لیکل شوي ضرورت شوي دغه غوښتنې ته چې بنیادي موږ ګورو د هېواد نه خپل وګړي غوښتنه کوي چې ما د ځان وګړی تسلیم کړه څنګه ورته ګورئ څه اخر لکه هغه کوم مور پلار دی چې بچی ورته وایي چې ما خپل اولاد تسلیم کړه او مور پلار ورته وایي چې نه د دې نه وجې څه کېدی شي تاسو ډېره مننه ورپسې تاسو د ټي وي چینل تاسو ته وطن ته مبارک بیا ستاسو سره صنایعجات جوړ سره د شوق العزیز بچي سره ناسته یو غټ اعزاز دی تاسو ټول کاته موږ دې ورته کاش چې دا مور زوی پلار زوی د پاکستان میډیا د پښتنو نه ده پاکستان د پښتنو نه شو خدانه د پاکستان شول خو پاکستان د پښتنو ته وځي فقط دې کتنه ونځان ادم کې دا د دې لپاره ستراتیژیک سپیس دی دا د دې لپاره یو داسې کوټنډې ده چې په هغې په شا د دنیا هر قسم مخلوق پټولی شي دغه لالیپاپ ته چې دوی ورکوي او ټول کام یې په دې اموخته کړي وي او یعنې لګېدلي وي داسې هغې به ځان له کامې فایدې انشاءالله وي داسې نه چې د دې ځوانانو محنت به فضل راشي خو دا دوی ته فاقه د جنګ خاشاک په طور باندې بیا پکار بین المللي چې کوم صورتحال دی په هغه کې د فټ انسان کول دوی ته واره نه کړو د هغې دپاره دوی نه ان اف سي ایوارډ کې یعنې موجوده بجټ کې نه دلته بجټ کېښودو نه به یې ورته ږدي زه په دې هم یېرېږم چې که انتخابات کېږي نو د فاټا سیکرټریټ او د پولیټیکل ایجنټانو د مداخلت د وجې نه به دغه حاجي شاجي ګل او شهاب الدین او ساجد توري چې نن هیروګان دي دوی ته چېرته داسې خلق شکست ورنه کړي چې هغه ټول دا ووایي چې موږ درسره نه شاملېدل نه غواړو بل موږ بل څه غواړو یعنې بل څه هم که د کام په ګټه وی ټیک مثل که دوی وایي چې افغانستان سره شاملېدل دا ذهن هم نه دی تر څه د دې قبایلو دا بنیادي غوښتنې چې دي دا څونه د سټیټ په نقصان تمامېږي او څونه په ګټه تمامېږي په دې راځي د سټیټ نقصان په دې باندې دی چې که چېرته ریاست دغه قوم خپل واقعي یعنې ملک اوسېدونکي خپل خلک یې وګڼي نو بیا خو فایده وه نقصان و د دوی توان په دې کې دی چې که چېرته فاټا ختمه شوه نو دوی به د لانجې د کوم ځای که دوی فاټا ختمه شوه او خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوه د پښتنو تعداد به زیات شي نو بیا خو به په اقتدار او سیاست او اقتصاد او په هر څه کې د ده حیثیت زیاتېږي که چېرته پښتانه یو بوټی شو نو دغه د پنجاب او هغه د ایلیټ کلاس تکبل لري دغه د هغوی توان لري ډاکټر صاحب خبرې په مخکې بوځو خو موږ سره وخت شوی مینوالو د یو وړې شانتې جامې اخو دمه دارین پس پیاز ښاغلی شوکت عزیز ډاکټر صاحب چې څنګه په خپلو خبرو کې وویل چې ناممکنه ده نه غواړي څوک چې د قبایلو خاوره د پښتونخوا برخه کې هغوی ته دا حقونه ورکړي د قبایلي سیمو زلمي ته هم زلمی د زلمو مشري هم کوي ملکان هلته ډېر زیات خوشحاله دي مراعات یافته طبقه خوشحاله ده هغوی د دې نظام مخالفت کوي چې بدلون چې کوم بدلون دی د هغې مخالفت کوي زلمي په دغه موجوده نظام کې اوسېدو ته تیار دي او که نه دي تیار وجې څه دي داسې ده سر تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه ډېر ښه سوال هم وکړو اصل بنیادي خبره دا ده
که تاسو لاړ شئ پی ای دفتر وي په فاټا کې هغې ته ویلې کېږي پولیټیکل کمپاؤنډ پولیټیکل ایډمنسټریشن آفیس وي په هغې کې پی ای ناست وي د هغې ایډمنسټریشن وي نو پی ای ته چې کله هغه ورځي سټوډنټان ورځي یا کل یا زلمي ورځي یا ځوانان ورځي یا ښه تاسو غونډه کې ډاکټر ورځي جرنالیسټ ورځي یا ښه د ډاکټر صاحب په شانتې ډاکټر ورځي یا ښه ینګ څوک ورځي نو هغې ته ټایم نه ورکوي او که چېرته ملک ورغو نو چیټې ورکړو چې ملک ته ډارې کې دن نه کوي د هغې نه علاوه چې څومره جرګې کېږي هلته څومره ډیسیژن میکینګ کېږي ځوانانو ته هېڅ توجه نشته نه ځوانانو ته فیصلو حق ورکوي او نه د خبرې که هغه چېرته په خپله هم پاتې خبره وکړي نو ته ورته وایي چې ته ځوان یې ته لا د دې خبرو نه یې ته کښېنه خبره په ارام باندې د دې نه علاوه دوی چې کوم نظام وکتو هلته اف سی آر لاندې ګرفتاریانې بیا د اوس چې کله ځوانانو کې شعور راغو دوی اکټیویزم شروع کړو د کرپشن خلاف د خپلو حقوقو خلاف هلته چې کله ورته پته ولګېده جیلونو ته یې اچول شروع کړل ځوانان یې دننه کول پولیټیکل ایډمنسټریشن دوی ته پته ولګېده چې مونږ خو واقعي په یو داسې تور نظام کې پراته یو مونږ پېښور ته چې لاړ شو هلته مونږ ګورو چې عدالت ته هم بوځي دلته خو عدالتونه که ډي آی خان ته مو لګي که بلو ته مو لګي که کوم ځای ته مو جیل ته ولېږلو یا خفیه مو واچوي چېرته مونږ لاړ شو کوم ځای نه مونږ ځان راوباسو هسې ډېر بې ګناه ځوانان په دې جیلونو کې واچول او پراته دي خو لنډو خبرو ته به راځم چې کله ځوان کول راغو به دلته یونیورسټیانو کې سبا کار څه وویله نو اوس په یو شرط باندې دغه نظام لاندې وخت تېر نه کړي ځوانان یا خو به هغه وطن پرېږدي کومه فاټا ده او یا چې کم دا دغه نظام به بدلیږي او دا بدلون غواړي خو ځوانان به چېرته هم په دې نظام کې نور داسې وخت تېر نه کړي چې دا کم نظام کې مونږ استعمال کړو زمونږ مشران استعمال کړل د فاټا دپاره د بیروني ملکونو دپاره مختلف سازشونو کې ځوانان استعمال شول په هغه کې زمونږ مشران استعمال کړل مختلف نارې پې وهه یو شی پې کوه بل شی کوه آیا دا زمونږ د فاټا د خلکو همدا ذمېداریانې دي همدې دپاره دا فاټا یې داسې ساتلې ده مونږ به تر څو پورې دا استعمالېږو مونږ به تر څو پورې فاټا کې کله د یو پسې ناره وهو کله به د بل پسې کله به د پولیټیکلۍ دپاره استعمالېږو کله به د چا د ریاست خلاف استعمالوي کله به د یو ملک سازش دپاره استعمالوي نو تر اخر کمه پورې ځوان کول خو چېرته هم د چا په هغه کې نه راځي نه به ځان چا ته دپاره استعمال کړي موږ د فاټا مستقبل غواړو ځوان کول د فاټا مستقبل غواړي او هغه پرامن مستقبل او پرامن چې څنګه د نورو پنجابیانو ته په پنجاب کې په سند کې سندیانو ته په پښتونخوا کې پښتنو ته او څنګه حقوق ورکړي دي ځوانانو ته همدغه شانتې موږ ته هم راکړي فاټا کې نه فاټا یوت پالیسي شته دی د ځوانانو چې کوم پالیسي ورته وایي هغه نشته فاټا کې چې څومره فیصلې کېږي ځوان کول سره د ډیسیژن موقع نه ورکوي سنایبي تاسو ته ورشو چې په کال 2014 کې چې کله د اسرائیلو د هیواد د وګړو شمېر کېدو یا د آبادۍ نو هغه 15 لکه خواوشا ښودل کېږي د قبایلو شمار اگر چې اوس د سرشمېرنه وشوله 50 لکه ښیي خو وایي چې دا ډېر ګډوډ دی ځکه چې د هغې کورونه وران دي بې کوره دي د کډوالۍ ژوند تېروي او دا دعوې ازادې سرچینې کوي چې د قبایلو شمېر د 1 کروړ نه سیوا دی په دغه قبایلي سیمو کې تاسو وینئ چې لا یوه یونیورسټي نشته دی د هغې مېرمنې نن که سړي لګیا دي دا د زلمي لګیا دي د خپلو جمهوري حقونو خبرې کوي د هغوی مېرمنې نن هم لا په کورونو په پټو کې لګیا دي دغه قبایلي مېرمنو ته د دغه سیاسي شعور رسولو دپاره کومه شعوري هڅه روانه ده ګڼ شمېر تعداد کې دې وخت کې چې کوم دي زنانه د قبایلي سیمو زنانه چې کوم دی خپل نیټورک کې جوړ کړي دي په مختلف نومونو باندې یو دوه نومونه چې تاسو ته واخلم هغه کې یو دی تکړه قبایلي خویندې دویم دی د خور په نوم باندې درېیم پښتونخوا ولسي تحریک کې هم شته موږ ته قبایلي خویندې دا ټولې قبایلي خویندې چې کوم دي د خپلو حقوقو دپاره نه صرف قبایلي ښځو سره لګیا دي خپل اړیکې ساتي بلکې د پښتونخوا کې چې کومې ښځې سره زما هغې سره هم خپلې اړیکې جوړوي او هغې په دې خبره باندې خبرې چې په قبایلو کې د ښځو ژوند څنګه تېرېږي ګورې
زه همیشه خلکو ته وایم چې خلک دا چغې وکړي چې زموږ په پښتنو کې ناموسي وژنې چې کومې دي هغه ډېرې کمې کېږي. زه دا وایم چې په پښتنو کې د ټولو نه زیاتې کېږي، په قبایلي سیمو کې ټولو نه زیاتې کېږي، خو المیه دا ده چې ریپورټ کېږي او هلته زموږ صحافیان وروڼه چې کوم دي هغوی هم دا قسم خوړلی دی چې هغوی به یې نه ریپورټ کوي، ځکه چې هغوی د خپل قبایلیت ذات ګران دی بجای د دې چې د یو ښځې ژوند. او خو هلته یو المیه بله هم ده په قبایلي سیمه کې د تور چې په تا باندې ولګي په یو زنانه ولګي د هغې مثال داسې دی لکه په پاکستان کې چې در باندې بلاسفمي الزام ولګي نو هغه خو بیا تا نه صفا کېږي هم نو ته به پکې ګرمې. داسې هم شوي دي په قبایلي سیمو کې چې جرګې چې کوم دی ضمانت اخیستی دی د 5 کالو د 10 کالو چې دا انسان ته دې ښځې ته به څوک څه نه وایي دا صفا ده دې ته هېڅ څه نه دي شوی ٹھیک شو او دا واضح شوې ده 15-10 کاله ورته صبر کړی دی دی وله یا زهر ورکړي دي یا وله کرانچ ورکړی دی چې څو پورې د اختیار دا تور قانون وي هلته د ښځو حقوق کله هم نشي راتلی او د دې دپاره به دا هله کېږي چې کله دا اختیار ختم شي دا به ختمیږي هله چې کله دا ریاست او څنګه چې ډاکټر صاحب وویل دا د دې ریاست بفرزون دی دا ټول عمر د خپل پراکسي وارز دپاره د جګړو دپاره مختلف ریاستونو سره د افغانستان استعمال کړی شوي دي کله د جهاد په نوم کله د څه په نوم او هغې کې او اوس بیا وایي صرف ستاسو خبرې ته راځم چې څوم اوس بیا وایي چې د 50% آبادي یې ده ستا تش 15 او 15 زره خاندانونه خو صرف د وزیرستان رجسټر شوي دي په آی ډي پیز کې اوس چې د کرکټ میچ په وزیرستان کې ونو چې هغې له 15 لکه قبایلو وکتل او 1900 خاندانونه چې دي هغه افغانستان ته چې کوم دي پوره شوي دلته تللي دي نو دا دومره غټ تعداد کې خاندانونه صرف د یو ایجنسۍ دي بیا څنګه پوره چې کوم د قبایلي سیمې چې دی 50% آبادي کېږي او بیا ما ته داسې کله کله لګي چې د قبایلي سیمې دا خلک چې دي دا جوړ د پنجاب نه زیات په دې کې تیز دي چې خپل بچي کم ساتي ځکه چې ما ته خو داسې لګي چې پښتنو د ټول نه زیات بچي او دا یو المیه ده د دې ریاست سره د پښتنو چې هغوی کله هم د خپل حقوقو خبره کوي کله هم د شوکت یو خبره وکړه چې ځوانان دی کوي زه وایم چې پېغلې به هم ورسره کوي یوازې نه شي کولی اوږه په اوږه وایي ډاکټر صاحب څنګه چې سنا بي خبره وکړله څه ګڼئ داسې و چې بدلون غواړي ټول خلک قبایل هم لګیا دي سیاسي پارټۍ لګیا دي او بیا په خصوصي توګه باندې زموږ د پښتنې خاورې خبره که کوو یو سوال پیدا کېږي چې نه بس هغه هم پښتانه دي دی هم پښتانه دي مخکې منځ کې دا کرښې د څه خبرې رور چې بیل دی یا وجود چې بیل دی خو دا د ټول نه بنیادي مسله ده زما په خیال پرون موږ کتل چې په دغه سټیج باندې د سیاسي پارټیو ته نمایندګي خو وه خو که کله بنیادي مسلې مخې ته راشي د قام قامیت مسلې مخې ته راشي نو اول مشر په میدان باندې ولاړي اصل کې خو دې پرون خدای شته دا مشرانو کې ډېر راغلي نو دا یو ښه خبره وشوه نه د سر مشران دلته وو اسلام آباد کې وو تاسو سره بیان خو نن سراج الحق راغلی وو د اسفندیار بیان راغلی چې راغلی وو که نه خو حیدرودي راغلی وو ایمل خان راغلی وو نیاز خار وو او حاجي غلام احمد بدور وو د تحریک انصاف نه هلته د لیډرشپ حاضري ډېره کم وه پیپلز پارټۍ نه فرد برګر راغلی وو په دې مذاکراتو کې هم په لحاظ سره ټیک ته موږ هغه ځای ته رسېدلي یو د ارمان د خدای پورې چې تاسو چې کوم سوال کوي خو دې طرف ته تللی شو باید چې لاړ شو او امکان لري که چېرته په دې کې لږ ډېرې غلطۍ چې انسان کوي دا چې کمې کړي نو دا لږ وسعت نور هم راکړی شي په خصوصي توګه چې کله د ده ظلم او ناروا زیاتېږي چې کله اوس هم دا ده چې وعدې وکړې چې کوم شوکت عزیز ملګري ووایي او دا به ثابته شي چې دا دروغ دي چې کله دا ثابته شي چې دا دروغ دي نو دا به نور هم په تاسو په دې یقین یې چې دا سیاسي ګوندونه په رښتیا هم په دې مسله کې دومره دلچسپي لري څومره چې پکې دا قبایلي ډس لري موږ خو سیاسي پارټیو پسې خبرې نه کوو خو دا سوال دی داسې دی چې زما دا یقین دی چې یوه سیاسي پارټۍ هم په دې کې دلچسپي لري چې کله حاجي شاجي ګل په قومي اسمبلۍ کې د مولانا فضل الرحمن سره ورختو دا ټولو پارټۍ خو په کار ده چې د حاجي شاجي ګل سره ملګري نه موجود ولته خدای شته که چا دی هغه حمایت هم کوي بیا د سپیکر چې کوم دړکه ورکړه چې زه به د اسمبلۍ نه وباسم
او په یو ورځ کې دننه د پارلماني لیډرشپ کانګرس نو د یوې پارټۍ خو هم داسې په ونه درېدله یوې پارټۍ هم د دې دپاره ځان له مسلسل یعنې بیان بېله خبره ده یو جلسه بېله خبره ده مسلسل جدوجہد یوې پارټۍ ته وکړي. شوق عزیز تاسو زلمي قبایل هغې د سیاسي پارټیو د کردار نه څونه مطمئن دي خاص کر د خپل استازي چې دي په پارلمان کې ناست دي دي نه څونه مطمئن دي؟ یاره زه به سر درته ووایم چې یو پوټی پرسنټ هم ترې مطمئن پرون چې کومه درنه پلاپ شوې ده که نه دا د سیاسي پارټیانو د دړکې چې کومې کړې وې شاجګول یې دوکه کو او پلاپ یې کو یو دوکه یې ورسره وکړه فراډ یې ورسره وکړو هغه یې دومره مجبوره کو دومره یې خراب کو چې هغه به آینده دپاره د قبایلو دپاره سټیپ هم دوباره وانخلي زما چې څومره خپل سوچ دی ځکه چې دغو سیاسي پارټیانو ورته وویل چې پی ټي آی والا ورته وویل چې موږ در سره یو موږ درځو ټول درځو جماعت اسلامي والا چې څنګه دړکه ورکړې وه چې موږ ټول درځو ستا لیډرشپ راغو خو ماته خو ستا خو ورکران هم خلک هم پکار دي همدغه شانتې چې څومره پارټیانو دړکې ورکړې وه آفتاب شیرپا صاحب دی نور هېڅوک هم نه و بغیر د ایم پي نه لکه سپینې خبرې به کوو نو سیاسي پارټیانو سوچ او فکر دا و چې کریډټ شاجګل ته لاړ نه شي څه د کریډټ غم دی د خلکو سره او څه چې کم دی شیطانت ته دی دوی کې ډبل پالیسي ده د څوک د مولانا فضل رحمان په خولې نه راځي څوک د چې کم دی مهتاب عباسیانو په خولې نه راځي نو څوک د بیروکراسي په خولې نه راځي د ریفارم دپاره د یو ګیم جوړ کړی دی یو ګروپ جوړ شوی دی مختلف ټکنیکل طریقې یوز کوي او د ریفارم چې کم تحریک دی دا ماتولو دپاره خو زه هغوی ته یو پیغام ورکوم چې موږ په هر څه باندې پوهېږو موږ د هر چا ویژن هر چا پالیسي باندې پوهېږو په هر چا په خبرې باندې پوهېږو چې څوک څومره د قبایلو سره مخلصه دی او دا تحریک ماتولی نه شي دا شروع شو او دا تحریک به انشاءالله تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې موږ پاټک اصلاحات نه کړي او چې تر څو چې کله اصلاحات وشو هم د دغو خلکو نه بیا احتساب هم اخلو چې دا چا موږ سره څه وکړل موږ یو کس وینو او یو ثبوت موږ سره دی خو اوس ځکه څه نشو ویلی چې زموږ وس نشته که ووایو هغې خلکو ته هغه شانتې سزاګانې نشي میلاوېدی خو یو وخت په داسې راشي چې حکومت په زموږ وي او بیا به تاسو نه موږ د احتساب اخلو موږ به درته وایو چې دا تاسو دا د شیزونه کړي دي په خپل صحیح سمه راځو به په دې حواله باندې به د سند دي نظر هم مخلو او نیولو وخت شوی د وړې شفیقانې موضوع څنګه شوق عزیز خپل خبرو کې وویل چې دغه د تحریک د ختمولو هڅې کړ هر څو خلک کوي خو قبایل اوس د دې پرېښودو ته تیار نه دي څه مو خیال دی چې هر کله په قبایلي سیمو کې تاسو ګورئ صنعت نشته تعلیم نشته روزګار نشته خلک غریبان دي په رزق پسې حیرانه دي د دې تر شا چې هر کله سټیټس نه دی ولاړ سیاسي پارټۍ ورسره اخوا دېخوا کوي یوازې قبایل به دې جوګه شي چې د حوصلې به ټول عمر تاندې پاتې شي زما خیال دی هغې یو وجه ده یو قام چې یو د علاقې خلک چې مسلسل ځپلي کېږي یو وخته پورې د هغې دغه برداشت وي یو وخت داسې راشي چې هغې برداشت ختم شي تاسو د معیشت خبره کوئ صرف د ملاګورو چې په تاسو واخلئ 2.5 چې کوم د هغه ځای فیکټرۍ وي د تشې د ماربلو هغه بندې پرتې دي د بجلۍ د نشتوالي د وجې نه دا تاسو د ملاګورو ماربل روچک کې د دنیا د یو ګوت ماربل سره کم دی چې د دنیا بهترین ماربل دی خو ولې خپل وسایل لري خو د هغې دپاره هنر د هغې دپاره مشینري د هغې دپاره هر څه چې کوم دي هغه سره نشته او دې ځای کې بیا موږ ته پته لګي چې ریاست چې کوم دی هغه کوم قسم ظلم د قبایلي سیمو سره کوي او د هغې خلکو سره کوي د دې نه علاوه څومره مختلف قسم چې کوم دي هغې سره وسایل دي خو وس نه لري تعلیم نه لري یونیورسټي نه لري د هنر د زده کولو ځای نه لري نو ډېر غټ تعداد کې خلک چې کوم وس لري یا خو راشي که به سیټل ایریا ته راشي سبق وایي چې کوم نشي کولی هغه هلته بیا چې کوم ریاست کومې لوبې ټوکې وکړي خپل هغه ایکسپریمنټ تجربې چې وکړي بیا د هغې نه پس د اپریشن په نوم باندې چې کوم عام خلک عام ولس هغه معصوم ولس چې کوم دی د هغې باندې لوبې کوي د اپریشن په نوم باندې د زما نه دی خیال چې یو وخت داسې راشي چې هغې به خامخا ودرېږي د هغې په حق کې د ګورمنټ یونیورسټۍ ځوانان راوتي وو قبایلي او هغې احتجاج کړی هغې بیا اوچت کړي شوي وو خو زه تاسو ته وایم چې میډیا چېرته هم دا ونه ښوده خو شکر دی چې سوشل میډیا خلکو سره شته او هغه پښتنو
ځوانانو چې کله د هغې استعمال وکړو نو مجبوره شو هغه خلک او هغې را پرېښودل. خو دا زه تاسو ته وایم چې داسې خلک شته او ځوانان شکر دی چې ویښ دي او شکر دی چې پېغلې هم ویښې دي. نو داسې زما ته نه لګي چې ای به حوصلې وبېلي. صحیح صحیح. ډاکټر صاحب راځو د سیاسي ګوندونو په کردار مو وختي هم تاسو نه پوښتنه وکړه. دوه ګوندونه دي، یو د محمود خان اچکزی صاحب پښتونخوا ملي عوامي پارټي او یو د مولانا فضل الرحمن صاحب جماعت علماء اسلام. د دواړو ګوندونو مشران پښتانه دي. هغوی هم داسې په ګزبوره ژبه وایي چې موږ د قبایلو غوښتنه منو، خو دا د قبایلو غوښتنه نه ده چې صوبه دې په صوبه کې د قبایلي علاقې ضم کړی شي. تاسو څه ګورئ د دې دریځ څنګه ده؟ اول خو جي خبره دا ده چې دوی دواړه پارټۍ که چېرته په قومي اسمبلۍ کې د دې مخالفت هم وکړي، په سینټ کې د دې مخالفت هم وکړي، بیا هم دا په څلور کې درې حصې اکثریت باندې پاس کېږي شي. په درې کې دوه حصې پکار دي او بیا د هغې نه هم زیات اخلي. نو آیني حیثیت خو یې نشته، خو بری کوي نه، بانره ته دا جوړوي. د دوی چې کوم موږ ته وایي چې ګنې 100% اتفاق وکړه، نو 100% خو په دې اسمبلۍ کې اقلیتي ممبران شته که نه؟ نو په اسلام خو هم نه دی که نه؟ 100% اتفاق خو په پاکستان هم نه و شوی که نه؟ بلکې په ډېرو معاملو نه شي کېدلی. 100% اتفاق خو په دې درېیم آیین هم نه و شوی که نه؟ نو زما نه 100% اتفاق ولې غواړي؟ بیا دوی چې کم خبره کوي، دوی دوه عجیبه خبرې کوي. یو خبره دا کوي چې که فاټا په خیبر پښتونخوا کې ضم شوه نو ګویا چې دا په پنجاب کې ضم شوه. دویم ورسره دا وایي چې که فاټا په خیبر پښتونخوا کې ضم شوه نو ډیورنډ لاین مستقل شو. نو که اجازه وي د دې دواړو لږ تفصیل ویل غواړم. فاټا جي په 1956 کې چې کله یو یونټ نظام جوړ شو نو دا د مغربي یونټ برخه شوه. مشرقي بنګال د مغربي یونټ دارالخلافه لاهور. دوی دواړو مشرانو چېرته دا نه دي ویلي چې دا د لاهور لاندې ولې شوه، دا خو د لاهور لاندې وه. بیا درېیم آیین کې دا د اسلام آباد لاندې وه، اوس هم ده. نو د اسلام آباد لاندې ښه ده، د لاهور لاندې هم ښه ده، خو چې د پېښور سره نه شي. یو دی. دویم دا دی چې د ګندمک معاهده 1881 کې شوې وه. پکې یو د کورمې ذکر دی، د کندهار دی، د جلال آباد دی، سیبي دی او پشین دی. نور څه د فاټا ذکر نشته. او 1881 کې خیبر ایجنسي اولنۍ ایجنسي جوړه شوه. 1892 کې کورمه قبایلي ایجنسي جوړه شوه. 1893 کې ډیورنډ شو. د دوه ایجنسۍ خو ته ووتلې. 1896 کې ټوچي واڼه جوړ شو، یعنې جنوبي او شمالي وزیرستان. د هغې هم د ډیورنډ لاین سره سفر نه و. محمد ایجنسي 1951 کې جوړه شوه. باجوړ او اورکزۍ ایجنسي 1983 کې جوړه شوه. تاسو انصاف وکړئ چې د دې اووه وړه ایجنسو د ګندمک معاهدې یا د ډیورنډ لاین سره تعلق څه دی؟ دا په مختلفو طریقو. بیا ډیورنډ لاین چې کوم دی دا ټول چې کوم اوږدوالی ښیي، څوک یې 2300 ښیي، څوک یې 2500 ښیي، څوک یې 2700 ښیي. په دې کې د فاټا برخه څونه ده؟ 644 کیلومتره. نو که په دې یعنې ګلګت د پاکستان سره دی نو ډیورنډ لاین مستقل نه شو. سیبي او پشین چې کوم ذکر دی ګندمک کې هغه د بلوچستان سره دی نو د هغې د وجې نه مستقل نه شو. فاټا چې خیبر پښتونخوا سره شي نو مستقل څنګه شو؟ دا هغه فکري طور باندې چې دوی کوم غلطفهمۍ خوري دا ډېر ناروا ده. د پېښور سره یو ځای کېدلو کې یعنې حیران یو چې د اسلام آباد او د لاهور سره یو د وي فاټا د پېښور سره دی. که د پېښور یا د انګریز یو کرښه مې روانه کړله نو ګناه دی. که د پېښور سره مې فاټا یو ځای کړه نو بیا ډېر ګناهګار یم. بیا د ایله پنجابی شو. نو دغه منصفانه خبرې نه دي. صحیح. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو د دغه ګوندونو په کردار باندې خبره وکړله، شوکت عزیز صاحب راسره ناست دی او دوی
داسې انکشاف باندې هم دی په سوشل میډیا باندې هم دې خبرې کافي شهرت موندلی دی چې شوکت عزیز صاحب بېګا ناسته کړې ده د مولانا فضل الرحمن صاحب سره هم شوکت عزیز صاحب دا احوال دی زموږ کتونکو یا ټولو ته ډېر معذرت سره ما اول ووایم ما خو تقریبا په دې باندې د یو نیم میاشت نه مخکې کار شروع کړی دی خو ما خو هغه خلک سره د هر څه شروع کړي دي چې زه یم چې ما د یو کس هغه ځایونه راونیول چې هغې زه یم چې هغه مجبوره شي دا خبره واپس واخلي چونکې زما په خیال مونږ تر اوسه پورې ډېر ضد وکړو زمونږ پارلیمنټیرین زمونږ مشرانو شاید دا سوچ نه وي کړی خو زما په خیال مولانا صاحب چې کومه خبره زه به هغې خبرې وکړم چې هغې کومه خبره وکړه چې زه د انضمام مخالف نه یم زه د هېڅ مخالف نه یم خو اصلیت ما د ملک قدر خان او وزیرستان باندې اپریشنو باندې واقعي هغه به جرګې په نسترحالو کې کولې موږ ته به یاد وي خو چې کله د کنونشن سنټر خبره وکړه چې دلته یو جرګه جوړه شوه یو متفقه ټولو پارټیانو دا پارلیمنټیرین پکې فیصله وکړه چې دغه د فاټا اویا کسان یې پکې واخیستل چې دا به د فاټا فیصله کوي د دې نه بغیر به بله جرګه څه خبره نه کوي خو زما په خیال ټوله خبره په دې میډیا که راولمه نو هغه داسې ده چې زموږ دا شی ورسره مخکې روان دی زموږ څخه خبرې روانې دي او زه غواړم چې دا مسله حل شي شوکت عزیز د مې نه مخکې مو مولانا صاحب سره په ملاقات خبره کوله څه باور یې درته درکړلو چې څونه ملګرتیا به مو کړي باور خو هغې نه هغه خو داسې ده چې زما هغه لکه خپل ځان یو داسې ګڼلو چې هر څه ما کړي دي او دلته خلک چې کم دی نور داسې خلک راغله چې هغه وشو برل په هغې کې ډېرې خبرې وشوې او مونږ ته دا یقین دهاني راکړې ده چې تاسو سره به زما بل ملاقات یو څو ورځې پس وي او بیا به راځو مونږ یو د کمیټې تجاویز ورکړی دی چې مونږ به یو کمیټي جوړه کړو او هغه دا کمیټي به پکې انوال شي نو دا منځ نه به دا خبره ختمه کړو ځکه چې د ستاسو د اختلافاتو د وجې نه او د ضد د وجې نه دا ضد ته دا خبره تلې ده نو هسې نه چې داسې غلط خلک فایده واخلي یا دا موقع مونږ نه لاس نه وځي ضایع شي نو دا به ضایع کولو ته نه ورکوو نو مونږ ورته یو هغه غونډه کې وکړو سوال غونډه کې وکړو چې مولانا صاحب تاسو په دې خپل موقف باندې نرمي و اختیار کوئ نو بهرحال بیا تجاویز مونږ ته راکړو چې مونږ څه وکړو نو مونږ ورته د کمیټۍ تجاویز ورکړی دي چې مونږ به داسې کمیټي جوړه کړو او په منځ کې به خبرې وکړو خیر دی څه داسې مطالبې وي ستاسو هغه چې څه هغه لري نو مونږ به په هغې باندې کار وکړو یو ځای به شو دا موقف به یو کړو او یو ځای به حکومت ته شو چې دا کار وشي نو بیا به د حکومت هغه باني او بهانې او دا شیزونه هم ختم شي ځکه که مونږ د یو بل سره جنګېږو چې نن ته زما خلاف مظاهره کوې زه ستا خلاف مظاهره کوم ته زما په خلاف کانفرنس کې زه ستا خلاف سټډیو کې کښېنم نو دا شی به مونږ نه ضایع شي او لاړ به شي صحیح ثناءبي تاسو هم پرون په خپله د دغه احتجاج په موقع اسلام آباد کې موجود وئ دې چې څه نتیجه ورکړه خلک راټول شوي دونه محنت ورته شوي په دغه نتیجو نه تاسو مطمئن دي او که نه یې نو څه پکار څنګه دا درنه یا ناسته د احتجاج څنګه ختمول پکار ګورې زه ذاتي توګه ته نه یم مطمئن د هغې وجوهات دي یو خو دا چې او ما ته داسې نه لګي چې ما پرون دا سوچ کړی و چې زه به نن ځم یا زمونږ دا ټول خویندې وروڼه به وځي نو دوی به کښېني نو دا کار به ختم شي نو دې سوچ سره خو تلي وو چې کول دي خو خپل پوره کوشش کول دي دا کولو مطمئنه په دې نه یم چې یو خو دا ریاست چې کله دا لم لیټ کوي که نه د پهلی ورته وي چې درشم نو بیا به راشي نو بیا به خلک لاړل MNAs لاړل نو ورته کېناستل نو بیا هغې سره زباني کلامي یو خو زباني کلامي خبرې څه چې د دې ریاست خو زه یم چې څو پورې ښځله برابر لیکلي نه درکړي نو هم په یقین نه دی کول پکار یو خبره دویمه خبره دا چې د دې فاټا چې کوم دي د دې واکداران چې کوم دي قبایلي خلک دي او د قبایلي خلکو کومه غټه حصه ده هغه د دې لګیا ده هغه د دې ضم کولو په حق کې ده
نو هغې سره د ریاست صحیح پراپر خبرې کول پکار دا چې د یو کلي یا د یو ضلعې د دغه خلک نه تلي دا د 7 ایجنسو خلک تلي او د 6 پاس خلک تلي ورته او ورسره د پښتونخوا د خلکو مرسته وه که نه نو دا دومره غټه خبره وه پکار و چې څنګه تاسو وختي یو ارمان زمونږ هم دی چې ټول مشران د لاړ شي کیدای شي داسې وشي نو بیا زمونږ وزیر اعظم یا صدر ته فرصت میلو شي یا زمونږ میډیا ته فرصت میلو شي پرون ټوله ورځ سهار نه تر د غرمې مازدیګره پورې دا چلېده چې فلانکی نیب لراله او نیب نه لاړه او دغه خود د یو علاقې د 7 ایجنسو د دومره ډېرو خلکو د قسمت د ژوند او د مرګ فیصله وه او زمونږ د پښتنو چینلو هم چې کوم د کوریج صرف دونه و چې پاټا دپاره دا وشو فلانکي ټایم کې به فلانکي خان راځي او هغه به بیا اعلانات کوي نو زما خیال د ریاست دغه نه زه مطمئنه نه یم د هغې د رویې نه د هغې د زباني کلامي خبرو نه زه مطمئنه نه یم ورسره د پښتنو نه هم زه مطمئنه نه یم ډاکټر صاحب نو چې دی نه کوي وایي چې خدای نه کړي نو پیر بابا به څه کړي مطلب دا چې دا دونه غورځې تحریکونه دا ناکام د دې به نتیجه نه وي بیا نه جي چې کله قانون را بیدار شي که نه نو بیا د غټ غټ سلطنتونه پاکستان خو ډېر وړوکی دی ګورې پاکستان خو دومره کمزوري دی چې دلته 3,000 اربه روپۍ د راتلونکي بجټ دپاره قرض پکار دی نو هله به دفاعي بجټ نشي جوړولی نو چې کله قانون راپوچت شي که نه د اټم بمونه د فوجونه د پولیسو د چوکۍ د کیلې دا د قانون په مخ کې د بادشاهت د دې هیڅ حیثیت نه لري دلته به چې کله کام راوچت شي ګوره برلن خو یو دیوال وکړه جی جی څنګه ورک شو په ورکېدو کې چېرته ورځې ولګېدې ویې نه بالکل سلطنت عثماني یو زموږ مسلمان ریاست و په نړېدو کې څومره وخت ولګېدو یعنې دا نمونه ډېر موږ به د یو SSR خبره وکړو د کمیونست روس هغه څنګه وسیع ترین ریاست څومره وخت پکې ولګېدو پاکستان خو په خصوصا د پاکستان چې مثال ورکوو نو د بنګال مثال به ورکړو پاکستان اکثریت خو بنګال و نو په 23 کالو کې رانه جدا شو که نه نو هغه دوی بچ نه شو شاته قوم او قومي غوښتنې وې نو غوښتنې وې بیا آیا په فوجونو باندې د دې خو ټول سیاسي خلک هم ورسره همدې مغرب پاکستان خو ټول ورته یو ځای نو آیا بچ کړی شو شوکت عزیز تاسو طرف ته براشو دغه فرض کا اصلاحات عملي کېږي هلته په فاټا کې دغه کوم اصلاحات چې دوی تجویز کړي دي د دغه نه قبایل مطمئن دي دا چې کوم اصلاحات دوی تجویز کړي دي چې فاټا مکمل طور باندې خیبر پښتونخوا کې ضم کوو بالکل قبایل چې کوم دي د دې نه مطمئن دا خو یو دي د FCR په ځای دي چې د نور قانونونه رایستي دي چې کله د مکمل طور باندې خیبر پښتونخوا کې ضم کېدل شي نو دلته سر چې څومره ډیپارټمنټس دي کاغه عدالتونه دي که د پېښور های کورټ دی که هغه هم دغه شانتې لاز دي رایټ ټو انفارمیشن لاز یا داسې نور لاز دي چې هغه دلته زموږ نور د ملک یا د خیبر پښتونخوا سره تړلي دي نو چې هغه هلته اکسټینډ شي فاټا به چېرته سکون وویني فاټا کې به امن راشي فاټا به ترقي وکړي نو ولې خلک مطمئن نه دي دا خو غواړي چغې وایي زموږ زه درته وایم سر زموږ هره شپه چې کله شپه شي نو دا ستړي ستړي زموږ مشران راغلي وي هغه ډیوا او مشال لګولي صرف د دې اعلان په تمه دي چې کله به دا تور قانون مونږ نه ختمیږي چې کله هم چېرته همدغه شانې اعلان وشي هغه ډېر سادهګان وي نو کله کله مونږ ته ټلیفون وکړي چې وایي مبارک هم شه ختم شو وایي مونږ خو ډېر زیات خوشحاله یو خو چې کله مونږ ورته ووایو چې یاره لا داسې څه خبره نشته نو هغه ډېر زیات د مایوسۍ شکار شي خو داسې دا ټول چې کم دی ملکان یادوي دا خو مریافته خلک دی چې هغې ته خپل څه مراد دي د هغې خپلې پیسې دي د هغې خپل هلته نوکریان دي هغې نه علاوه نور مشران شته دي په هغې کې لیکوالان دي په هغې کې شاعران دي چې د هغې عمرونه د 80 د 80 کالو دي هغه موږ ته په خپلو الفاظونو کې چې کومې خبرې کوي نو موږ ته وایي چې که موږ مړم شو خو تاسو د جهد و جهد پرې نه دی نو زما په خیال موږ د تاسو ما وختي چې کومه خبره وکړم چې سر ځوان کول او چې کوم هوښیاره خلک دی هغه د دې نظام کې نور پاتې کېدل نه غواړي صحیح سره بي څه ګڼئ چې
که د ملک وګړي مضبوطیږي ریاست ته ګټې نقصانات قبایل که مضبوط شي په خپلو خپو ودرېږي دې ته څه نقصانات دي کله کله چې کله خلک مضبوط شي په کور کې دننه هم نو د مشر اختیار چلل شي د مشر هغه چې کوم هغه خوراک کوي هغه خپل زور او خپل مشروالۍ غلط استعمال کوي هغه غلط استعمال بیا نه کړی شي چې ځکه چې هغه لاندې چې کوم کشران یا لاندې چې کوم نور خلک مضبوطېږي نو هغوی د هغې په کارونو د هغې په اقدامونو باندې هغوی نه سوال کېږي نو بیا تاسو ما ته ووایئ که فاټا خلک 80% یا 80% د پښتونخوا په شان تعلیم یافته شو هغوی به تپوس نه کوي چې ته موږ باندې نور کامونه چې تا موږ کې آباد کړي د هغه تېرو مې حساب راکړه اوس دا څه کوې د دې حساب راکړه هغه امبیډډ جرنالیزم چې کوم کېږي چې د دې خپل جرنلستان لاړ شي هغوی وایي دنیا ته وایي چې فاټا خو لاړه ګل ګلزار شوه چې داسې کېږي نو د فاټا خلک به نه راپاسي تپوس به ترې نه کوي نو دا نقصان د ریاست ته دا نقصان دی چې د هغې پوهه خلک د هغې سره کړي شوي تېر ظلمونه او هغې سره را روان کېدلي ظلمونه د هغې به تپوس کوي د هغې د سوال کوي د دې رټ په چیلنج کوي د دې دغه به چیلنج کوي چې دوی کومه ناانصافۍ دې سره کړي دي او کومې ناانصافۍ کول والا دي یا به نه شي کولی ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام وخت هم پای ته په رسېدو باندې دی که دغه اخري پوښتنه راته ځواب کوي چې څه پکار دي پښتانه مدام همدغه رنګ راوځي قربانۍ ورکوي د دې چې هره معامله راوچت شي جذبه شته په خلکو کې سړک ته راوځي قربانۍ ورکوي جیلونه تېر کړي سخت تېر کړي او د ګټې وخت کې میوه په نصیب نه شي څه پکار دي بلکې که داسې ووایي چې پښتنو همیشه په میدان کې جنګ ګټلی وي خو چې د میز کرسۍ ته لاړ شي هلته یې بېلوي او دغه موږ په 1991 کې هم ګورو 1900 یو کم اتیا کې هم ګورو 1993 کې هم ګورو بیا د 3 پایین کې هم ګورو دا خبره ډېره عامه کوي یو خو چې زموږ د سیاسي پارټو چې دا کم په انګریزي کې ورته اګریمنټ وایي که نه موږ به داسې وایو چې کلیوال یا سیاست لحاظ ته نه وایي سیاست سپېڅلتوب ته او ملګری مې ورور مې خو چې حق خبره ده نو دا پوره درنه غواړم نو زموږ دغه خانې چې کله لرې کېږي خو دغه به کېږي اله چې کله زموږ ولس د ولسي پوهه موږ خپل دا ګڼو چې ولسي پوهه چې کله موږ زیاته کړو دا سره وپېرو چې ولسي پوهه زیاته شوه سیول سوسایټي دلته را جوړه شوه د پښتون نو بیا به پارټۍ په خپله مجبورې وي لکه د فرانچ ریولوشن خلاف صحیح او مینوالو د دغه خبرو سره زمونږ د پروګرام وخت هم سر ته رسي خو د خوشحال بابا یو شعر راته یادېږي چې که فلک دې د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت زمونږ دغه د وطن دانشوران پیغلې زلمي دی په دې یوه خبره باندې کم از کم متفق دي چې حالات که هر څوک د پښتنو تحریکونو د دې قامي ګټو ته موافق نه دي خو پښتانه خپل همت هم نه پرېږدي د یو بل پروګرام سره به درته بیا حاضرېږم تر هغې مو په لوی الله سپارم